زمستا بلتانا کم قسم فخد زخمی زپزڑا کڑم بلا جار قسم فخد زخمی زپزڑا کڑم تلڑلی جدا شو تنها دکڑم روان والی نماشوی تلوی تنها دکڑم روان والی نماشوی شبیر احمد گران استا غمی پزڑگی داو جانانا الا جار ستا غمی پزڑگی داو جانانا خافا کرم ستا بیلتون او ساق شونو پما دا خپل ژوندونه بلا هی وساق شونو پما دا خپل ژوندونه شهید بشیر احمد جدا شولی پنهان شونو را بدا الا جار جدا شولی پنهان شونو را بدا نن دا زړه لیونی شوی دی نقاراریږي نن دا زړه لیونی شوی دی نقاراریږي ژاړې په غشو لګېدلی دی کور سوځېږي ژاړې په غشو لګېدلی دی کور سوځېږي نن مې دا زړه لیونی شوی دی نقاراریږي نن مې دا زړه لیونی شوی دی نقاراریږي ژاړې په غشو لګېدلی دی کور سوځېږي ژاړې په غشو لګېدلی دی کور سوځېږي زمانه نه هېرېږي هر وخت زما تر سترګو سترګو کېږي بلا هی هر وخت زما تر سترګو سترګو کېږي شهید ګرانه غږونه جدا شولې جانانه تل تر تنه بلا هی جانانه شوې جدا تل تر تنه زړګی مې بیا خوږېږي شهید غلی مې بیا راته یادېږي بلا هی شهید غلی مې بیا راته یادېږي ته څنګه زر فنا شوې قسم پختی چې نن راته یاد شوې الله جار قسم پختی چې نن راته رایاد شوې احمد آغا جانان یم ستا غم کې ټوله شپه زه په ګریان یم الله جار ستا غم کې ټوله شپه زه په ګریان یم امین الله امین شبیر احمد په غم کې یم اسیري الله جار شبیر احمد په غم کې یم اسیري نور بس کا شفاعت غم جنې دي کیسې دلته هر وخت الله جار غم جنې دي کیسې دلته هر وخت شاعر افغان یار لاله دې تل پچا شونو نگارا الله جار لاله دې تل پچا شونو نگارا عبدالجلیل تنها شم چې ناړې مت په زړه ګرانه رښتیا شم الله جار چې ناړې مت په زړه ګرانه رښتیا شم دا دواړه شاعران د له زړه نه ښه صفان دیوانان دي الله جار له زړه نه ښه صفان دیوانان دي نن مې دا زړه لیونی شوی دی نقاراریږي نن مې دا زړه لیونی شوی دی نقاراریږي ژاړې په غشو لګېدلی دی کور سوځېږي ژاړې په غشو لګېدلی دی کور سوځېږي نن مې دا زړه لیونی شوی دی نقاراریږي نن مې دا زړه لیونی شوی دی نقاراریږي ژاړې په غشو لګېدلی دی کور سوځېږي ژاړې په غشو لګېدلی دی کور سوځېږي
دا نظم په پرمشتګران ورونو لکه هری امین الله مینی، فرید احمد سردار آغا، قاری نیک محمد مینوال، نصیب الله المندی اشنا، غاولی خوشتیل، ادراس بلخ ولایت بلخ ولسوالی، مسئول ایمل افغان بل حساب داړي کوشمره 0 425 د داسې خپلو پزرو پورونو یو او جدیدو ناتونو د اوریدلو لپاره د خوش نصیب آفیشل یوټیوب چینل سبسکرایب او فیسبوک پیج لایک کړئ.